اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو په خدمت کې نن ما یو ډیره ښایسته بله وظیفه راوړې ده او ان شاء الله العزیز که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وکتله دا مو واورېدله نو هېڅ پته نه لګېږي چې کیدای شي ستاسو کوم مشکل وي او د هغه مشکل حل زه بیان کړم دې ځای کې او هغه تاسو پخپله مشکل هم وي یا هم چا پېژنګلو وي د یار دوست هم وي د رشته دارانو وي ګاونډیانو وي نو زه چې کومې وظایف تاسو ته ښیم دا د ډېر لوی لوی کتابونو نه راخلم او ډېر محنت کوم او مختصر یې ورته بیانوم. نو دوستانو نن به زه تاسو ته د الله تبارک وتعالی د دوو اسماو د دوو نومونو الرقیب او المجیب مختصر فضایل بیانوم. دوستانو د الله تبارک وتعالی په یو کم سل نومونو کې څلوېښتم نوم چې دی الرقیب دی چې ترجمه یې ده ډېر لوی ساتونکی. د دې په فضایلو کې راځي که چېرته څوک وایي چې زما مال او دولت زما بچي دا د هر څه په حفاظت کې وي د ټولو مصیبتونو نه آفتونو نه تباهونو نه دي زما مال اولاد زما کور په حفاظت کې وي که هغه آسماني قدرتي آفتونه وي که همداسې نور آفتونه وي نو هغه د روزانه وزل یا رقیب وایي ان شاء الله العزیز الله رب العزت به د مال اولاد په حفاظت کې ساتي. دغه رنګې د بعض زنانو چې کوم دی اکثر حمل ضایع کیږي او کافي علاجونه مو کوي او هغه حمل چې کوم دی 2 میاشتو ته یا 3 میاشتو ته یا 6 میاشتو ته ورسي او اولاد د الله تبارک وتعالی ډېر لوی نعمت دی. څومره چې بې اولاد وروڼه دي خویندې دي الله رب العزت دې ولا نیک اولاد ورکړي. نو دغه رنګې که د کومې زنانه حمل ضایع کیږي نو هغه دې په خپله خېټه باندې داس کیږي او وزل دی دا اسم مبارک یا رقیب وایي ان شاء الله العزیز حمل به بیا نه ضایع کیږي. دغه رنګې بعضې خلک ډېر خطرناک سفرونه کوي داسې د یورپ سفرونه وي بعضې پیدل سفرونه وي او هغې کې د هغې سره خپل اولاد بچي کور والا هم ورسره وي او هغوی وایي چې زما دې بچو ته څه نقصان ونه رسي نو د خپل بچي وي که زنانۍ وي که خویندې څومره چې ورسره وي د هر یو په غاړه باندې په سټ باندې داس کیږي او یا رقیب دې وایي او دا دې په در کې ان شاء الله العزیز که په لاره کې څومره خطرې وي څومره مصیبتونه وي الله رب العزت به د هغه سفر د مصیبتونو نه په امان کې ساتي محفوظ به وي. او یا رقیب چې کوم دی د مال اسباب دپاره هم داسې دی بعضې وخت کې سړی یو ځای کې ګاډی ودروي مال خپل کیږي او هغه فکرمند دی به دی چې زما دې مال ته څوک نقصان ونه رسوي نو چې کله هغه مال هلته پرېږدي نو هغه ټایم کې دی دا اسم مبارک یا مجیب یا رقیب ووایي ان شاء الله العزیز الله رب عزت به د مال په خپل قدرت د غلو نه په حفاظت کې ساتي. زه تاسو ته اوس د المجیب د دې یو څو فضایل بیانول غواړم. د المجیب معنا دا ده چې دعا اورېدلو والا او دعا قبولولو والا چې هغه ډېر یو ذات دی چې هغه الله دی. څوک چې یا مجیب ډېر وایي الله تبارک وتعالی به د ټولو نه اول خبره ده چې الله به د دعاګانې قبلوي. او د دې په فضایلو کې یو بل خبر هم راځي که څوک دا اسم مبارک ولیکي یا مجیب ولیکي او د ځان سره په بټوه کې یا په جب کې وساتي الله تبارک وتعالی به دا په امان کې ساتي. ښه که داسې د چا د سر درد وي او هغه وایي چې زه د چا سر درد هم کومه بعضې سر دردونه داسې چې دایمي وي سحر ماښام د سر درد وي نو هغه دې 3 ځل دا نوم مبارک یا مجیب ووایي او په هغه سر درد والا مریض دیدن کې ان شاء الله العزیز هغه سر درد به بالکل صحیح شي. او دغه رنګې که څوک وایي چې زما هره دعا الله قبول کړي نو سحر د نور خطو په ټایم کې که 55 ځل دا خپل معمول جوړ کړي او همیشه یې وایي
نو د الله رب العزت ډیر یو لوی انعام به د باندې وشي چې دا سړی به مستجاب الدعوات جوړ شي. مستجاب الدعوات دې ته وایي چې د هر دعا به الله قبلوي، دومره به الله ته دا قریب شي. نو الله رب العزت دې موږ لا د عمل کولو توفیق راکړي. د یو نوي ویډیو سره به انشاءالله بیا حاضرېږم، تر هغې پورې اجازت راکوي. د الله په امان.